السلام علیکم. وعلیکم السلام. دکاندار شه په خیر یې؟ شکر دی الحمدلله. ته څنګه په خیر یې؟ دکاندار موږ څه کپړې غوښتلې ورور. خود دربې په څرنګه کپړې غواړې؟ یاره دکاندار یو مه لړکۍ ده یو مه زوی دی. دا زوی له ښې کپړې راکړه چې تا سره په دکان کې څو ښې د ګرانې بیې کپړې هغه راکړه. څرنګه کپړې غواړې؟ نو ته راسه وبې ګورو. دکاندار دا زوی له مه ښې کپړې راکړه ډېرې ښې کپړې راکړه. ښې کپړې به درکړم انشاءالله ښې کپړې به درکړم. دا لور نه بس داسې ارزانو کې سوټ راکړه د اختر کې ترکي دغه څرنګه سیټ درکړم حاجي صاحب؟ ګران سیټ درکړم که ارزان درکړم دا صحیح دی؟ دا داسې نارمل ریټ دی و د ارزان ریټ والا دی دا. بس یو دغه صحیح دی ټیک دی. او صحیح. او دا بچې ته پاره کپړې راکړه ښې کپړې راواخله. څرنګه کپړې درکړم؟ رنګونه یې راښکاره صحیح دی حاجي صاحب. شریف خانه دا څنګه دی؟ زه څه وایم ته یې خوښه که نه وه؟ دا ما ته نور راواخله ته نور راواخله ښه ښه شیان راواخله. څه له دا در نه دی خوښ؟ ته راواخله نور هم راواخله. شریف خانه دا څنګه دی؟ یاره دا هم خوند نه راکړي ته نوره ته بل راواخله. تیز کلر در راواخله. ښه ښه کپړه راواخله کلران یې هم ښه ښه کلران دي دارنګه شیان راواخله. دا داسې خاص خوند نه راکړي سل. دا وګوره حاجي صاحب دا تر دا دواړه ښه دی دا زبردست شی دی. ښه دا بیا ترایم ښه دی. دا ډېر خوندور شی تر اوس دا ستا په دکان کې ګرانه کپړه دغه ده؟ تر دې بلا زیاته ګران نه لره. ښه و شریف خانه دا څنګه؟ صحیح ده بلکل صحیح ده. بل رنګ در راواخ. ته راواخله ته یو په دغه ښه کپړو کې بل رنګ هم راواخله. حاجي صاحب دا نو زبردست رنګ بیا تر دې بلا نو زیاته نشته که د بیا چیرې ولغسې بیا نو کراچۍ له ولاړ سي. ښه و ګسه لا اشاره مه باسې. و زوی ما خیال ډېر په در ګران دی. دغه ما ته هم خوند راکړي. ډېر کپړې ګړي دي ښې کپړې د ما ته پاکستان راکړې دغه تپاره یې را خوښ کړې ته خبره ګسه نه کوې. ملا ستا هغه اوس دی نفس دی پراله کپړه نه لګیا کېږي بس. حاجي صاحب دا ډېره زوروره کپړه ده په دې کې ورله پرېږده دا ډېره زوروره کپړه ده. څه به خبره یم دکانداره چې د کپړه څه کمزورګي ده که پر ما زوی ډېر ګران دی. بس بیا له دغه څخه دغه یو جوړه را پرې کړه له هغه څخه مې ور پرې کړه. صحیح دی حاجي صاحب. څنګه شریف خان؟ هو صحیح دی ملا. بس صحیح دی. دکاندار څو روپۍ شوې؟ شپږ زره پیسې حاجي صاحب. څه به کوې دا څونه ډېرې روپۍ شوې؟ حاجي صاحب کپړه د ښه کپړه پرې کړله دا سوټ دی هغه ارزان دی 1000 روپۍ دا 15000 روپۍ د کپړې شوې ګرانې کپړې د پرې کړلې. شریف خانه بیخي ډېرې روپۍ دي. هر څه ښه شی راکړه ګران شی راکړه نو ښې کپړې درکړم. صحیح دی لاړو ورسه په مخه درشه حاجي صاحب. السلام علیکم. وعلیکم سلام. دکاندار د هلک دپاره مو بوټان غوښتل د نجلۍ دپاره مو چپل غوښتل ته راسه د شام به راکړي. در بکم بوټان زبردست بوټان راکه. بوټان به نو اوس څه کوې ورښې چپل راغلی دی ښه چپلکې ستا. ګرمي ده دا ښې څپلۍ دي دا څپلۍ. داسې وکړه د نجلۍ دپاره بس داسې عام شی راواخله دونې مسله نه ده خو د بچی مده ډېر راباندې ګران دی. شریف خانه دا څنګه شي؟ بس صحیح دی د اوس زمانې دپاره دغه شیان ښه دي. ښه ته بل هم راښکاره کړه چې د ښې کمپنۍ بل هم راښکاره کړه. یاره بل خو نسته په غټ سایز کې دی. ښه هغه هم نو کوچنی بیا هم راوه خو دا هم ښه شی دی. دا هم ډېر ښه شی راغلی نوی شی دی ډېر ښایسته شی راغلی. ښه زما هغه شی خوښه دی هغه ښه شی. همدا؟
یو خو به دا سایز صحیح دی دا شی ښه شی دی ماته هم خوند راکوي دا ډېر ښه شی دی یو زنانه چپل راواخه 100 نمبر راواخم 6 نمبر راواخه تا دا به شي شریف خان او دا ډېر ښه شی دی دا دی دا په څو دی او 600 روپۍ دی ښه ابه صحیح دی دا ټیک اوس دا څوک دغه کارټون کې رابند کړ ریټ سم ریټ راکړه په دوره په ریټ کې ما ناجایز ده نه د کړي کې ډېر ښه شی مې درکړی دی یا دکاندار دا ګران دی ما ته ډېر بې انصافه معلومه شي څه خبرې ته ګسه بازار محمد وګوره خان تر تا ګوښه بل بې انصافه نشته ته خلته ته بې انصافه یې ته ور په خپل ځان کې انصاف راوړه بیا شریف خان زه په چیش بې انصافه یم ما ته عید پر راوسې ته د دکاندار لخوا څه نه محمد خان زما مطلب دا نه دی چې زه د دکاندار لخوا سم ته بې انصافه چې دکاندار یې صافدار شو اصله ته په دې وجه بې انصافه یې چې ما ته ملګرتیا سره راکړې ده چې بل دکان ورلوم ته دا اوسه پورې دې دکان نه رالم ته دغه د بې انصافۍ خبرې کوې د چیش د بې انصافۍ خبرې کوم محمد خان بې انصافي توره وي که سپینه وي زوی له په 15,000 کپړې واخلي لور له د په 1000 روپۍ سوټ واخلي اوس بیا زوی له په 200 څپلۍ اخلي او لور له په 600 سنډل اخلي انصاف بیا څرنګه وي ته هم پر خلکو وغږېږي ورور ستا ملګری صحیح یې موږ دا دون دکانداري کوو په انصاف یې کوو دکاندار ته دا رنګه وکړه دغه د لور تپاره هم بیا ښې چپل راکړه دا کمزوري دي نو د ښه قیمت والا شی راکړه صحیح ده دا بدلې کړه سمه ده دا ښه شی دی ښه دا په څو دی 1800 ښه دا ښه شی دی دا ښه شی دی ښه بس دا 6 نمبر دی و بس سمه ده یو دغه کړه صحیح بس دا دواړه سره رابند کړه پلاستیک ته واچو صحیح دی لاړو دکاندار دا کس